پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ساروی زر دمک کم سړی چې پوهه دی هغه دې رامخې ته شي چې هغه سړی به ساروی حلالوي چې هغه صحیح پوهه یي چلونه به نه یې زده کوئ دا ګورم د الله یو مخلوق ته په عذابېږي بعض کسان څه جلو کي لکه اوس غوا به یې راسملولي نو څومره ګټ ساروی راشي که نه فلانیه د کور یو ماشوم ته به اواز وکړي لکه چې دا قرباني ده د خوشحالي موقع ټول شریک شي نو هغه کله یو ځای وایي کله بل ځای وایي کله ورو ورو راکاږي کله تیزه کي بیا هغه بل لای بیا بل داسې ټول یې کوي د الله مخلوق پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څاروی زر دمه کوي خبره ونه ختمه کړه کوم سړی چې پوهه دی هغه دې رامخې ته شي او په یو پیر داسې تیره چاړه چې خبره ختمه شي پس چاړه دې راوړي نو لګي کله ولا سرمن کې منډي او کله ولا په مری کې او کله په رګونو کې منډي دا هو یو نفس دی کنه سایده روحي دی احساسات دي ولې تنګې بلې طریقې سره ځکه دا او سبحان الله نصیحت په ښځې باندې راغی اوس د اختر را نږدې دی که نو دا کیسې هلته زموږ په ملکونو کې ډېرې کېږي دلته خو د دوی ښکلی نظام دی بس هغه ځي ته بوځي کوم ځای کې جلالۍ ورپرېږدي خپل څاروی او بس هغوی له ټک ټوک کې وبه راوړي زموږ په علاقو کې چې کومې جاکې جوړي 10 کسانو به یو غوا رانیولي چل وله نه ورسي کله به تې تښتي او کله به غریبه راولیږي او کله به یعنې ما یو پیر ویډیو کته نیمه مرۍ وله پرې کړې ده او هغې منډه کړې ده څومره تکلیف چې چل وله نه ورځي چل یې زده کوي لاړ شه قصابي راوله پوهه سړی راوله وایي نه چې دا زمونږ څاروی دی مونږ وایو چې مونږ حلال کړو نو صحیح ده که نه څه خو قصابي راوله ته یو تجربه کار سړی راوله هغه به درته دا څاروی راسملی ځای به درته برابر کړي په دې ځای راکاږه صحیح شوه که نه راکاږه نو 10 ونښتي او چې قصابي که نه قصابي چې دا کار یو سړی یوازې میخه راسملی ګوره یو سړی یوازې میخه راسم دا به 10 نښتي څوک ورته په خپو کښېني او څوک ورته په لکۍ کښېني څوک ورته په ملاک کښېني او څوک چا د ښکر ونیولي او پړي تي دومره تو کړي چې تپوس به کوه ګوره دا خو د الله یو مخلوق دی ان الله كتب الاحسان الله په تاسو د لازم کړي چې احسان در جزا کوي اوس دې سره احسان وکړي